قدرمنو دوستانو، نن در سره د یو مفتي صاحب یو وظیفه د هغه د زباني در سره شریکومه چې ډېره مجربه ماشاءالله ډېره خوندوره وظیفه یې بیان کړې ده چې د خارش او د اوسپنې لپاره ډېره مجربه وظیفه ده. هغه در سره شریکوم، تاسې یې واورئ. که چیرې تاسې په صحیح معنا په صحیح طریقه سره عمل په وکړئ انشاءالله چې د خارش څه مسله مو وي یا د سپڼې څه مسله به وي هغه وظیفه وکړئ په اخلاص سره او بیا یې دم کړئ انشاءالله ډېره زیاته فایده به درته وکړي. راځئ د مفتي صاحب څخه دغه مسله دغه وظیفه خپله واورئ. ملک چې هغوی باندې سپڼې وي او یا د چا لاس یا په نور وجود باندې خارش وي یعنی خارخ، نو دوستانو دا ډېره مجربه وظیفه قرآني وظیفه ده او دا تاسو په شوق او ذوق سره زده کوئ نو انشاءالله العزیز په 3 ورځو کې به تاسو ته د دې معلومات کیږي چې الله ورسره شفا او صحت ورکوي. یو پیره سورة فاتحه سره د بسم الله نه تر ولضالین آمینه پورې به ووایي. د هغې نه بعد به بیا 3 کرتې سورة اخلاص سره د بسم الله نه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا به 3 کرتې سره د بسم الله نه وایي. د دې نه بعد به بیا د دې صورت نه بعد به بیا درود ابراهیمی به وایي 3 کرتې سره د بسم الله نه. دا کوم درود چې موږ تاسو په مانځه کې وایو. د هغې نه بعد به بیا د قرآن عظیم الشان دغه آیت مبارکه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. 3 کرتې به دغه آیات سره د بسم الله نه وایي. بیا به دوباره سورة فاتحه به بیا نه وایي. بیا به 3 کرتې سره د بسم الله نه قل هو شریف بیا وایي قل هو الله احد سورة اخلاص او 3 کرتې به بیا هم دغه درود شریف سره د بسم الله نه وایي او 3 کرتې به هم دغه آیات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. دا به 3 کرتې ووایي او د کوم ځای باندې چې سپڼې وي یا خارخ وي او یا وجود دی پټکی کوي هغه اوبه کوي دا به هغې باندې چوف کې انشاءالله 3 ورځې به چوف کوي ور باندې 3 ورځې به دموي ور باندې انشاءالله العزیز چې الله به صحت کامله او عاجله در نصیبوي. او دغه وظایف دا یقین تاسو به یقین کوئ، یقین به ور باندې لرئ چې الله به ما ته په دې باندې شفا راکوي. عقیده او یقین دی چې برابر وي او 5 وخت سره پابندۍ سره مونځ کوي په جمع سره نو انشاءالله العزیز چې دا به داسې کار کوي داسې کار لکه څنګه چې ستا ګمان وي مکه شان به کار کوي. نو دوستانو دې سره دا څومره وظایف چې نور علما درته ښایي او که مونږ درته ښایو نو دې سره به تاسو 5 وخته مونځ په خپل ټایم باندې ادا کوئ. ګوره د ګناه نه د غیبت نه د سود نه د حرام مال نه به ځان ساتئ. ګوره داسې نه چې ته وایې چې بس زه به غیبت کوم ګناه به کوم سود به کوم. بیا بعضې خلک وایي زما یاره دا وظیفه خو ما ډېره وکړه کار یې ونه کړلو. نو چې کله ستا یقین ور باندې برابر وي او ته د ګناهونو نه ځان ساتې د غیبت نه د غلا نه د زنا نه د دروغو نه نو هله به دا وظایف کار کوي. او که چا دغه اعمال نه ځان نه ساتلو نو بیا وظیفې ور باندې اثر نه کوي. دغه ویډیو دوستانو مخکې د ثواب په نیت باندې د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې فایده عامه او مرتبه شي زموږ او ستاسو مسلمانانو په مابین کې. قدرمنو دوستان، تاسو د مفتي صاحب څخه دغه وظیفې باره کې معلومات واورېدئ. تاسې خپل هم عمل په وکړئ او د ثواب په نیت د ملګرو سره هم شریک کړئ چې څوک هم دا مشکل ولري انشاءالله اول باقي الله او بیا ورته عقیده صفا وساتئ انشاءالله چې تاسو به دغه مشکل حل سي.